د امن می تر اوسه هیڅ امکان په چم کې نشته، په غره کې د ستار سره لاسونه پرې پراته دي. او د خدای انصاف ته نوره باید نوره قیامت شي، د ده د عبادت په ځای سرونه پرې پراته دي. او تر اوسه پورې تا پکې د حق لیکل ونه کړل، تر اوسه پورې تا پکې د حق لیکل ونه کړل، نو ځکه دې په ځمکه اخبارونه پرې پراته دي. تر اوسه پورې تا پکې د حق لیکل ونه کړل، نو ځکه دې په ځمکه اخبارونه پرې پراته دي. او زمونږ د حجرو ښایست اوس دغه څو کیسې دي، جومات دی، مدرسه ده او لاشونه پرې پراته دي. زمونږ د حجرو ښایست اوس دغه څو کیسې دي، جومات دی، مدرسه ده او لاشونه پرې پراته دي. او د شونډو کیسې ځکه خیرجان وزیر ونه کړې، د شونډو کیسې ځکه خیرجان وزیر ونه کړې، له غره نه تر ګودره چینارونه پرې پراته دي. ډېره مننه. یو غزل وایم بس بیا اجازه اخلم. مرګ به سبا راته راځي، یا به د نن سره وي، دا فیصلې د کائنات د لوی څښتن سره وي. او د شهادت په نوم به ځم که خامخا مې وژنې، د شهادت په نوم به ځم که خامخا مې وژنې، که اختلاف دې خامخا زما د تن سره وي. مننه. او څنګه به کوم په داسې حال کې ترقي وویني، د سر سړي چې ناس په خوا کې د دشمن سره وي. مننه. او دوی خراب کړی وي او دوی یې ذمهوار خلک وي، دوی خراب کړی وي او دوی یې ذمهوار خلک وي، که څوک مني کنه خو امن د واکمن سره وي. مننه. او جنگ ته ښه ډېر لاړ شي، واپس ترې سلامت راګرځي، جنگ ته ښه ډېر لاړ شي، واپس ترې سلامت راګرځي، خو پښتانه چې ترې راځي نو د کفن سره وي. مننه. په مازدیګر له مونږه مه پوښتئ چې څه له راځئ، په مازدیګر له مونږه مه پوښتئ چې څه له راځئ، زمونږه کار نور هیڅ نه وي د دیدن سره وي. مننه. او له خیرجان وزیر چې چا هم دغه سوال کړی دی، له خیرجان وزیر چې چا هم دغه سوال کړی دی، لاسونه پورته کړي چې مینه د وطن سره وي. ډېره مننه.